سلام قدرمن دوستانو جوړ په خیر ستړي وشئ نن بیا هم په سرایو کې یو او دا د راغلی یو داسې غټ بازار ټول خوراکي مواد این دا و شنوندای عزیز گرامی یک راپورتاژ کوتاه داریم از یک مارکت بزرگ مواد غذایی شما ببینید که ببینید که چه چیزای مقبول است و یکی رو ببینید بله گلها هم است و این بچه که است نام مرا داره بونتا ای سپ میگه و ما یو سپ میگم خب در صورت میبینیم بسیار مقبول واقعا قدرمن دوستان و کلای بازار ده اوس بگور شي دلته آیا زمونږ بینګلی یا دا نور څه چې خرو پیدا کیږي کنه دا اینجا کلش میوه است ټولې میوې دي نه ولا یو څه ده دې ته څه وایي ورور ممپلي فاجعه دلته ما واورېدل چې د دې په شان په لسګونو نور داسې مارکیټونه دلته شته ده چې هغه د دې خلکو اړتیاوې پوره کوي سهار وختي ده نو موږ داسې وخت کې تصویر اخلو چې ډېرې هټېګان لا نه دي خلاصې دا هم ګورئ دا برخه وګورئ دا ډېره ښکلې برخه ده چې دا وچې میوې دي لکه زمونږ او ستاسو د وطن دوبره قدرمن دوستانو معمولا د دوی ژبه روسي ژبه نه چې لیکیم هماغه روسي الفابet ده او خبرې هم تقریبا د لهجه هم داسې ده چې ګډه د روسیې سره او شاید هم یو څه پکې د ترکي او د نورې ژبې دي دلته چې ګورئ قدرمن دوستانو هم دا ټول دغه سبزیجات دي ببینین میوه‌های بسیار خوب هم دارن مثل که ما در دنمارک داریم مگر اینی انجیر نداریم اینجا دیگه نمیفهم که انجیر از خود ازیاست و یا از جای وارد میکنن نپیگونی چی دا میوه دوی دی او که نه انار هم یافتیم مگر چندان انار خود نیست ولی این دوانه ما ولا خوخشوی خیغاتی دی سرای پی مریگی او هی کدوم لري داخله کدو خان سلامونه به دروخ هم چې ډیر به خوشاله شي دغه دي راځي چې ډاډه واچو دا وګورئ قدرمن دوستانو دا عجب بانجان دي دې خدمات ویل وای چې ډیر خوندور دي او وای چې دا ټول د سرایو په خپل د دوی دي it's all from Sarajevo it's your yeah okay thank you very much نیمه من نشناختم والا که چی است تسبیح یا کدام رقمی از نی والا یک خوراک است نمیفهم که چی است والا what's name kako zovут je okla o de dinum okla da ja او وظیفه سرایو یا دام د سرایو دی یا او وخان ډیر کلی چیزونه دي دلته وخان دا د خوراکي مواد یو ډیر لوی بازار ده چې هر خواته ځي پکې وګورئ دا جالبه خدا ده چې وای دغه ډول کام دا هر یو مخصوصا این دغه وایز من خپل دا ورو خروبه کنه به یاد شما میخورید دوستان عزیز دغه نشه نمی انجیری امیر خو میخورید ولیم دی دغه دی غزمنګ دی وطن د افغانستان په شان راځي چې د انګورو بور چې دا اوس د قندهار او د هرات له انګورو سره څنګه دي پیسونه غرق څنګه کوي ډیر جالبه خبره قدرمن دوستانو دغه باندې خو زه اوس پوه شوم چې څه دي دا وګورئ یعنی جالبه تاسو به مو منئ کنه بامیا او دا بامیا دي دا د سرایو بامیا دي یاره قدرمن دوستانو د فیضه اوسه خو دلته ودرېدله چې دا لکه چې چې د انارو بوت ازره شوی دا نو حتما روره یا قندهاري انار دي او یا د سرایو انار دي خوند خو یې ډېر د پورې او دلته خواله دا چې څنګه چې ته غواړې هغسې درته د دې اوبه ستاسو په خدمت کې اینه به درته این از این رقم آب تازه
باشیر یخ یا شربت از میوه های مختلف باشیر یخ دیگه خوب سالنگی قدرمون لیدونکي دا سرايوو دا كيت نرازي دي انار وبو خطر دا ورسيدي چې خوندور دي زبا انار خو او دا ورته بادرنګ مې ورته خستې دي تاسو ګورئ دا ولې دا شو دی انارو او د میوو بازار بیا تر بل بازار به ان شاء الله چې اوس خدای پاماني وکړو شنونده بین دا عزیز سرايوو بین و انار بخوري رښتیا یو خبره مې له یاده ووته قدرمن دوستان دا د انارو بم چې اوس کله مې ولیدل دې ته څه وایي د انارو ولې موږ ورته انار وایو هلکه مال دا خو یو الف چې ورسره زیات کړو دا خو زموږ ژبه شوه انار